د افغاني سرې میاشتې ټولنې ختیځ زون ریاست ننګرهار کې له 684 کورنیو سره د غوښې مرسته وکړه. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د ختیځ زون رئیس مولوي حیات الله صافی وایي دا مرسته سعودي عربستان هیواد کړې چې هرې کورنۍ ته 10 کیلو غوښه ورکړل شوه. د سعودي عربستان د خوا نه د مشرقي زون په سطحه باندې تقریبا چې د ننګرهار ولایت ته 684 کورنیو دپاره د غوښې مرسته شوې ده. همدا رقم ته د کونړ ولایت دپاره د 514 کورنیو دپاره غوښه مرسته شوې ده. همدا رقم ته د لغمان ولایت دپاره د 514 کورنیو دپاره مرسته شوې ده چې د هرې کورنۍ دپاره 10 کیلو غوښه ده. بل لور ته مرسته اخیستونکي په ترلاسه شوې مرسته خوښ دي او له سرې میاشتې ټولنې غواړي چې له بېوزلو سره دوامداره مرستې وکړي. له سرې میاشتې نه ډېر خوشحاله یم چې غریبان خلکو سره کومک وکړي او دا غوښه چې ورکوي او آینده کې باید چې نور سره مرستې وکړي، نور مسلمانانو سره غریبانو سره ډېر مرستې وکړي. موږ د سرې میاشتې نه ډېره مننه کوو چې موږ سره دا مرسته وکړه او موږ غواړو چې موږ سره نوره مرسته هم وکړو. موږ ډېر غریب خلک او ډېر بېوزله خلک د افغانستان. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د مسؤلینو په وینا د ننګرهار ترڅنګ په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم په 514 کورنیو 10 کیلو غوښه وویشل شوه.